ننګرهار میاشتې وروسته وایي د پاکستان پوځي رژیم ملیشې له افغان دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جګړې د ناتوانۍ له امله ملکي ځایونه په نښه کوي او د ملکي وګړو په نښه کول یو ستر بشري جنایت دی. ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې لخوا 2000 کډوالو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره شوه. د ختیځ هند د سرې میاشتې مسؤلین وایي هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکوي چې دغه کورنۍ د رڼې سروې له مخې ټاکل شوې وي. د 201 خالد بن ولید کور اردو د هوایي مدافع قطې له لوري د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې د پاکستان یو کشفي بي پیلوټ الوتکه د هوایي حریم د نقص پر مهال ویشتل شوې ده. ننګرهار کې د پاکستان پوځي رژیم 15 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ ډکې سیمه کې 13 شپه شاوخوا 11 بجې د پاکستان پوځي رژیم له لوري د ډي سي توپ توغول شوي مرمۍ په یو کور لګېدلې چې له امله یې 3 تنه ټپیان شوي دي. ننګرهار کې 200 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو د بشریت لپاره د بیړنۍ پاملرنې موسسې له لوري جلالاباد ښار کې 200 اړمنو کورنیو سره د وړو غوړیو وریجو او نورو خوراکي توکو مرسته شوې. د ننګرهار سرحدونو قومونو قبایلو چارو ریاست له لوري د رینول ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. مسؤلین وایي د رامنځته شوې دښمنۍ په پایله کې 3 کسان وژل شوي وو.